زما په ژوند کې دا آیات زه ډیر زیات وژړولم او زما زړه ډیر درد وکړ چې کله دا آیات ما واورېدی او د دې په معنا باندې ما سر خلاص شو. الله فرمایي قرآن کریم کې الست بربکم، آیا زه ستاسو خدای نه یم ولی؟ الست بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم ولی؟ فاین تذهبون، بیا تاسې چیرې روان یاست؟ تاسې زما لاره پر ایښې ده، زما د رسول لاره پر ایښې ده، بیا تاسې پر کوم باندې روان یاست چې زه ستاسو رب یم، زه ستاسو خدای یم، بیا د زما لاره ولې نه اختیاروئ؟ بیا زما پر لاره باندې ولې نه ځئ؟ او الله دا وعده کړې ده ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چې کوم څوک زما د یاد څخه مخ واړوي، زما د دین څخه مخ واړوي، د هغه ژوند به تنګ وي، د هغه ژوند کې به مشکلات وي، پریشانی به وي. نن که ستا دعاګانې نه قبلیږي، نن که ته پریشانه یې، نن که ته په مشکلاتو کې یې، پر دې خپلو اعمالو باندې نظر وساته، پر دې خپل بدن کې وګوره چې ما او تا کومه نافرماني کوو، ما او تا کم د الله حکم مات کړی دی چې د هغه په وجه باندې موږ پریشانه یو. د زړه سکون، د دنیا او د آخرت خوشحالي الله په خپل قرآن کې ایښې ده، په خپل دین کې ایښې ده. نو ځکه چې کوم څوک د الله پر لاره او د قرآن لمنې نیولې ده، هغه مخکې هم کامیابه سوي وو، او چې کوم څوک اوس دا